زبیر حسرت د التقوا د لوړ زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي د BRM یا بزنس ریسرچ میتھډ استاد زمونږ نننی ټاپک چې دی ساینټیفیک انویسټیګیشن په نوم باندې دی او په کتاب کې هم که تاسو وګورئ یا سلایډ کې هم چپټر 2 یا دویم چپټر که تاسو راواړوئ نو ساینټیفیک انویسټیګیشن په نوم باندې دا دویم چپټر دی د دې نه مخکې چې موږ ساینټیفیک انویسټیګیشن یا ساینټیفیک ریسرچ ته لاړ شو چې څه ته ویل کیږي اول ریسرچ تعریف کوو ویری سمپل او په ډیر سمپل طریقې سره که اول موږ وګورو ریسرچ از ان انکوایری اور انویسټیګیشن که موږ چا سره په دې باندې بحث کوو چې یاره دا ولې انکوایري ده یا ولې انویسټیګیشن دی یا ولې موږ ریسرچ کوو نو سمپلی دا موږ وایو چې د یو پرابلم د سلوشن د پیدا کولو دپاره موږ انویسټیګیشن کوو خلک وایي که نه انویسټیګیشن کېږي انویسټیګیشن دا دی چې ته انفارمیشن کلیکټ کړي نو انفارمیشن د کلیکشن دپاره به ته ځې ریسرچ به کوې نو ریسرچ باندې چې کله انویسټیګیشن یا انکوایري ته وکړي ته به دې ته رسېږي چې د مسله څه شی ده فیکټري څه شی دی او حل لارې څه شی ده نو سمپلی دا یو انکوایري ده انویسټیګیشن دی چې ټول خلک دا انویسټیګیشن کوي دویم موږ دا ویلی شو چې ریسرچ از ا پروسس دیٹ از ارګنایز سیسټمیټک اینډ ډیټا بیس سمپل که موږ ویو چې دا یو پروسه ده ریسرچ یو پروسه ده چې ارګنایز پروسه ده ځکه ټوله دنیا که ته دا ریسرچ چیرته مثال په طور باندې پبلش کې یا د ستا دا پیپر یا کم مثال ته تیسس کې یا پیپر پبلش کې نو دا خو ټوله دنیا ګوري یا مثال په طور باندې ته په یونیورسټۍ کې ته خپل تیسس دپاره کار کې یا مثال په طور باندې ته په بزنس کې ریسرچ کې نو دا به ته په یو ارګنایز طریقې سره کې چې کومه د دې فیلډ پوهانو او د دې فیلډ کې چې کوم ایکسپرټ کسان دي هغوی دغه سجیسټ کړی او ریکمنډ کړی ده چې په دې لاره باندې ریسرچ کیږي او یو سیسټمیټک او په ډیټا بیس خو ورته په دې خاطر وایي چې ډیټا پکې ضروري ده چې ته د مسلې د حل دپاره به ډیټا کلیکټ کې خامخا په هغې به انالیسس کې او مخکې به د هغې ریزلټ او فایندنګز راوځي نو دا یو ارګنایز سیسټمیټک او ډیټا بیس په ډیټا باندې بیس کوي بل وایي چې اټس پرپز از فایندنګ سلوشن ټو ا سپیسیفک پرابلم موږ وایو چې سمپلی دا ویلی شو چې ریسرچ دا دی چې یو سپیسیفک پرابلم دی او سپیسیفک پرابلم دپاره موږ سلوشن پیدا کوو چې کله سلوشن پیدا کوو دې دپاره موږ ریسرچ کنډکټ کوو چېرې موږ یو مسله یا په عمومي کې چې کومه مسله د ټولو خلکو مسله لکه فار ایگزامپل موږ په افغانستان کې دا مسله ده د دې مسلې د حل لاره څه شی ده دې باره کې موږ ریسرچ کوو یا یو ارګنایزیشن ته مسله ده یا یو ادارې ته مسله ده د هغې باره کې موږ یو سلوشن پیدا کوو د هغې مسلې یا به مثال د جنرل مسلې او یا به سپیسیفک مسله نو عموما چې د سپیسیفک مسله باندې د بزنس ریسرچ کیږي دا خو د ریسرچ موږ سمپلی ډیفینیشن وکړو او ستاسو د پوهې دپاره دا ما ریسرچ باره کې ویلي اوس بزنس ریسرچ وایي څه ته ځکه زمونږ دغه سبجیکټ هم چې د بزنس ریسرچ میتھډ په نوم باندې دی او ساینټیفیک انویسټیګیشن هم موږ کوشش کوو چې بزنس سره لینک کړو چې ساینټیفیک انویسټیګیشن او د بزنس سره لینک دی خپلو کې نو بزنس ریسرچ سمپل ډیفینیشن دی وی سیسټمیټک انکوایري دیٹ پرووایډز انفارمیشن ټو ګایډ بزنس ډیسیژنز یو سیسټمیټک انکوایري ده چې دا انفارمیشن پرووایډ کوي د څه دپاره ټو ګایډ بزنس ډیسیژنز معنا دا ده چې دا بزنس ډیسیژن ګایډ کړي ځکه چې په کاروبار کې مینیجر ټایملی یا مثال ډیلی بیسس باندې ویکلی بیسس باندې هر وخت کې مینیجر ډیسیژن کوي نو که مثال په طور باندې موږ ریسرچ کوو او بزنس ریسرچ کوو نو دا هغه زموږ ډیسیژن ګایډ کوي که مثال په طور باندې ته په ریسرچ نالج باندې پوهېږي نو ته به ښه ډیسیژن ګډ ډیسیژن به ته کوې که ته چېرته د ریسرچ په نالج نه پوهېږې نو پور ډیسیژن به کوې ظاهره خبره ده نو دغه بزنس ریسرچ چې دی د انفارمیشن ورکوي چې زمونږ دا د کاروبار چې کوم ډیسیژن یې موږ کوو دا څه شی کي دا ګایډ کي تر څو موږ د ګډ ډیسیژن طرف ته لاړ شو ځکه ګوره په ادارو کې انسرټنټي په بزنس کې ډیره ده مسلې ډېرې راتللی شي نو همداسې زموږ نظریات لکه فار ایگزامپل زما به ایکسپیرینس 10 کاله 15 کاله از ا مینیجر خو دا په ډیسیژن میکینګ کې موږ سره هیلپ کوي خو چې کله ساینټیفیک انویسټیګیشن نه شوی یا ریسرچ نه شوی ته دا ګارنټي نشي ورکولی چې زما ډیسیژن به ګډ ډیسیژن وي ځکه یو شی پروف شوی دی هغه ایویډنسز شته دی چې یاره پرفیکټ دی دا د مثال په طور باندې که موږ د اګزامپل ورکو د کاروبار د کامیابۍ کم فیکټري دي چې کاروبار پې کامیابیږي
نو په دې باندې ریسرچ شوی دی بیا دا فیکټري راغلی دي نو دا فیکټرز چې موږ ویو دې باندې به ریسرچ شوی نو که د دې فیکټر په بیس باندې موږ چېرته ډیسیژن کوو نو موږ به ګډ ډیسیژن کوو ادروایز پور ډیسیژن طرف ته به منیجر ځي دا خو سمپل طریقې سره موږ د بزنس ریسرچ ډیفینیشن وکړو اوس که موږ راشو ساینټیفیک ریسرچ څه ته ویل کېږي سمپل ساینټیفیک ریسرچ هم دغه شیان به موږ ته دوباره بار به در راځي ارګنایز سیسټمیټیک انویسټیګیشن انکوایري دا الفاظ به موږ ته بار راځي نو ساینټیفیک ریسرچ به وایي څه ته specific research focuses on solving problems د پرابلم د حل کولو دپاره ډېر فوکس په دې دی چې مسله حل شي that's it او it pursues a step by step logical and rigorous method logical او rigorous rigor څه ته وایي rigor هم دې ته ویل کېږي که نه چې ستا theoretical بیسي methodological design چې دی ستا ښیي چېرې پروو وي تا سټډي کړي ته په دې پوهېږې چې دا میتھډ چې دی د بزنس حل کولو دپاره څه ونډرفل میتھډ او کافي صحیح میتھډ دی نو په دې کې ستا چې دی سټپ بای سټپ او لاجیکلی ځکه چې سټپ بای سټپ نه او لاجیکل نه او میتھډالوجي دې صحیح نه او ته چې کوم ریسرچ کوې تھیوریټیکل بیس دې صحیح نه چېرې تھیوري دې باره کې څه وایي نو دا تا سره څوک نشي منلی نو ساینټیفیک ریسرچ چې دی موسټلی پرسوز سټپ بای سټپ لاجیکل اینڈ ریګورس میتھډ rigorous method मतलब methodology और theoretical base strong बल वही scientific research is more objective than subjective دا बमंग तप research के हर वक्त मखी तराजी चो objective और subjective नो ज़मंग कम research चीदे आगा ब more objective बदाई चिमंग ता data सवई दागै په بیس باندې موږ خپل انټرپریټیشن او ریزلټ او فایندینګز آوټ کوو دا نه زمونږ پرسنل ایموشنز اور لایکس اینڈ ډس لایکس دا خو سبجیکټیو شو د یو سړي نظر دی مثال په طور باندې زه دا زما خوښیږي دا مې نه خوښیږي یا مثال په طور باندې زه ایموشن خپل ایموشنز ایکسپریس کما زه خپل تجربې نه وایم چې داسې کېږي نه دا خو به تا سره کوم کوي په ډیسیژن میکینګ کې خو چې ډیټا تا ته څه وایي فیکټس اینډ فیګرز څه شی دي ډیټا تا ته څه وایي دس از کال ابجیکټیو نو زموږ ساینټیفیک ریسرچ چې دی دا به مور ابجیکټیو وي په ډیټا باندې به ځکه ډیټا سي تا خلکو نه ډیټا کلیکټ کړي نو که ډیټا کې چې صحیح هغه به ته پرزنټ کوې ته خپل لایکس اینډ ډس لایکس اینډ ایموشنز دا نسې ایکسپریس کولی نو ابجیکټیو دې ته ویل کېږي سبجیکټیو بیسیکلي ستا خپل نظر ستا خپل ایموشنز ستا خپل لایکس ستا خپل ډس لایکس نو زموږ ساینټیفیک ریسرچ چې دی هغه مور ابجیکټیو دی It analyzes situational factors surrounding any problem. که موږ ریسرچ کوو نو پرابلم خو دی موږ فیکټرز پیدا کوو موږ دا وایو چې فار ایگزامپل کم سچویشنل فیکټرز دي چې د دې د وجې نه دا پرابلمز راځي یا به حل کېږي څنګه یا پرابلم څنګه راځي نو دغه پرابلم کوم چې سچویشنل فیکټرز دي دا موږ ته دا ساینټیفیک ریسرچ ښیي چې دا مسله د دې وجو نه ده دغه د دې حل لارې دي دغه ټول به موږ په ساینټیفیک ریسرچ کې ایکسپلین کوو او لاست وی اټ کنټرولز فینومینا تھرو پریډکشنز اینڈ ایکسپلینیشن اکثر اوس وګورئ چې موږ ریسرچ کوو نو کومه فینومینا چې دا پریډکشن د دې کوي د دې ایکسپلینیشن کوي یو پرابلم دی مثال په طور باندې ټرن اوور دی یا کارمندان چې د اداره پرېږدي او لکه زر پرېږدي که نه ټرن اوور د ادارې نه خلک ځي دس کال ټرن اوور نو که مثال په طور باندې دا فینومینا موږ ایکسپلین کول غواړو ولې پرېږدي ایکسپلین کوي پریډکشنز هم کولی شو دا فار ایگزامپل دا کووډ 19 کوم کیسز دي خلک پریډکشن هم کوي که نه یاره مثال په طور باندې که په دې رینج کې کیسز لاړه نو بیا به آینده کې دونه کیسز به راشي په افغانستان کې په ایشیا کې یا پاکستان کې یا انډیا کې یا ډفرنٹ کنټریز کې نو پریډکشنز هم کېږي او ایکسپلینیشن هم کېږي ځکه موږ سافټویرز هم لرو موږ تھرو ډیټا ته په کتو باندې چېرې ډیټا څه وایي موږ ته هماغسې موږ پریډکشنز او ایکسپلینیشن کوو ډفرنٹ ماډلز وی هیو ان ریسرچ نو دا اوورآل ریسرچ بزنس ریسرچ او ساینټیفیک ریسرچ دا سمپلی که تاسو ټول راواخلئ دا به تاته وایي چې اټ از ا سټپ بای سټپ اینډ لاجیکل پروسیس ارګنایز طریقه ده سیسټمیټیک طریقه ده اوس ټپ به تاسو دپاره صحیح چېرې مثال په طور باندې دا خو به بیا کنفیوز شو چې سټپ بای سټپ وټ ډو یو مین بای سیسټمیټیک وټ ډو یو مین بای ډیټا بیس اور لایک دس نو په دې خاطر باندې به موږ بیا نیکسټ لیکچر کې دا ایکسپلین کوو چې د دې طریقې کار څنګه دی کم ځای نه شروع ده کم ځای باندې ختمیږي دا سټپ بای سټپ دی فرست سټپ به څه کوو دویم به څه کوو دریم به څه کوو څلورم به څه کوو نو سټپ بای سټپ ورته په دې خاطر وایي چې سټپ بای سټپ ته یو سټپ د بل نه نشي مخکې کولی کوشش به ستا دی چې سټپ بای سټپ او یو ارګنایز طریقې سره ته مخکې لاړ شي نو او د دې ټولو که ساینټیفیک ریسرچ کوو که ریسرچ کوو که بزنس ریسرچ کوو مسلې د حل دپاره به کوشش وي چې مسله ده
کم مینیجر چې ریسرچ نالج لري هغه به ګډ ډیسیژن کوي او کم مینیجر چې ریسرچ نالج نه لري نو هغه به پور ډیسیژن کوي بدلته به د مینیجرانو فرق هم معلوم شي نو ریسرچ نالج واحد داسې یو علم دی چې دا په میاشت 2 او 3 کې نه زده کېږي اټ نیډس ریډینګ مطلب موږ به ریډینګ کوو موږ به ایکسپرټ کسانو سره کینو موږ به کوشش کوو چې څونه ټایم دې ته ورکوو دا به زموږ او ستاسو کامیابي نو اټ از آل اباؤٹ دی ساینټیفیک انویسټیګیشن یا ریسرچ باره کې هم خبرې وکړي اوس موږ دا یو چې ساینټیفیک ریسرچ چې دی د دې څه کریکټرسټکس پکار دي هال مارکس اف ساینټیفیک ریسرچ معنا دا ده چې ساینټیفیک ریسرچ چې موږ کوو د بزنس دپاره ما خو مخکې ایکسپلین کوو ساینټیفیک ریسرچ څه ته وایي یا بزنس ریسرچ څه ته وایي یا ریسرچ څه ته وایي موږ ډیټیل سره ایکسپلین کوو اوس موږ یو چې کم کریکټرسټکس زموږ په ساینټیفیک ریسرچ کې پکار دي موږ کم یو ته ویلی شو چې دا ساینټیفیک ریسرچ دی چې تر څو پکې دا کریکټرسټکس موجودي دا اته کریکټرسټکس به موږ تاسو یو په یو چې دی دا به ایکسپلین کوو چې دا ټول کریکټرسټکس باید چې دی په ساینټیفیک ریسرچ کې موجودي کوشش په دا پکاري چې ټول پکې موجودي چې هر یو کریکټرسټکس ته موږ وګورو چې هغه په ساینټیفیک ریسرچ نو دا به پکې موجودي نمبر فرست موږ یو پرپسیونس پرپس څه ته وایي مقصد ته کنه که ریسرچ موږ کوو نو مقصد باید معلومي یو ډیفینټ ایم اور پرپس د دې معلوم دی که مثال په تور باندې موږ فار ایگزامپل ویو چېرې هغه موږ غواړو چې د امپلای کمیټمنټ انکریز کو یا مثال انګیجمنټ انکریز کو نو د دې یو مقصد شو که نه ټرن اوور ختم کو د غربت د ختمولو څه فیکټري دي څنګه ختمیږي نو دې باره کې که موږ ریسرچ کوو نو مقصد معلوم شو که نه نمبر فرست دا دی چې بغیر د مقصده ریسرچ کیږي نه نو مثال دا کووډ 19 کې چې خلک اوس لګیا دي چېرې مثال په تور باندې کرونا وایرس باندې ریسرچ کوي لګیا دي خو یو مقصد دپاره کوي که نه اوس موږ که ادارې ته راشو د ادارې ډېرې مسلې داسې دي چې هغې باندې خلک ریسرچ کوي نو چې کله ریسرچ کوي یو مقصد دپاره بیا کوي چېرې دا مسله ده دا حل کول پکار دي نو پرپسیونس معنا دا ده چې زموږ د ریسرچ په یو ډیفینټ ایم او پرپز معلومي دیٹ از سیټ دویم که موږ راشو ویری سمپل لفظ دی ریګر ورته وایي او ریګر بیسیکلی څه ته ویل کېږي کله چې موږ ریسرچ کوو نو د ریګر مطلب دا دی چې زموږ به تیوریټیکل ګډ تیوریټیکل بیس موږ که یو فینومینا ایکسپلین کول غواړو یا په هغې باندې ریسرچ کول غواړو نو تیوریټیکل ګډ تیوریټیکل بیس دی ته پکار دی چې تیوري دی ستا مسلې باره کې څه وایي او ساوند میتھډالوجیکل ډیزاین پکار دی چې مثال میتھډالوجي چې دی دا به ستا پرفیکټ وي چې کله ریګر کې دوه شیان یاد ساتئ چې یو دی تیوریټیکل بیس او بل دی میتھډالوجیکل ډیزاین کله چې دا دوه شیان دی کې راغله ګوره اکثره موږ تاسو نه خلک پوښتنه کوي چې تا کومه تیوري استعمال کړې د خپل ریسرچ کې نو که چېرته مثال په تور باندې ګوره دا خو خلک لینک کوي که نه خپل ماډل سره یا تیوري څه وایي زما ماډل چې دی زه ګورم نو تیوري باندې به تیوري سره به لینک کوم که نه انډرپیننګ تیوري وي د ماډل نه نو تیوریټیکل بیس او میتھډالوجیکل ډیزاین چې دی میتھډالوجي دی څنګه ده په کومه میتھډالوجي دا ریسرچ ته مخکې وړي او دا مسله حل کوي نو که ته تیوري وې او که ته میتھډالوجیکل ډیزاین وې دا به څنګه سټرانګ کېږي سمپل ټپ دا دی چې ته پیپرز وګورې سمپل ټپ دا دی چې ته د نورو کار وګورې سمپل ټپ دا دی چې مخکې چا څنګه ریسرچ کړي نو تیوري په هر فیلډ کې تیوري شته دی خلک یې په ریسرچ کې استعمالوي دیٹ از سیټ نو ریګر چې دی بیسیکلی تیوریټیکل بیس او میتھډالوجیکل ډیزاین سټرانګ پکار دی صحیح پکار دی ځکه میتھډالوجي د هر یو سټډي دپاره خپله میتھډالوجي ده کوشش به دا پکاري چې سټډي ته په کتو باندې نیچر اف سټډي ته په کتو باندې موږ میتھډالوجي استعمال کو او تیوري یوز کو دریم نمبر موږ ویو چې ټیسټیبلټي بیسیکلی څه ته ویل کېږي لکه موږ تاسو سمپل وګورو چېرې هایپوتیسز دي اول خلک هایپوتیسز خپل ډیولپ کړي او هایپوتیسز نه وروسته هغه هایپوتیسز چې دی دا ټیسټ کوي نو دا به هایپوتیسز به کوم ځای نه راځي ډیرایو نه دا کوم ځای نه ډیرایو کېږي تیوري نه تیوري بیس لري که نه تیوري نه به ډیرایو کوي لټریچر نه به ډیرایو کوي چې تیوري دا وایي زه په دې بیس باندې دا کلیم کوم زه په دې بیس باندې فار ایگزامپل دا دعوه کوم چې دا زما دعوه ده زه دا ټیسټ کول غواړم یو تیوري ټیسټینګ تیوري ټیسټ کوم نو که چېرته ټیسټیبلټي دا چې ستا دا هایپوتیسس چې دی یا ته چې کوم کلیم او دعوه کې
دا به ټیسټیبلیټي بدیږي دا به په یو سټیټسټیکل سافټویر باندې په یو سټیټسټیکل سافټویر باندې چې دی دا به موږ تاسو د دې به ټیسټ کوو دی به مخکې موږ فردر ټیسټیبلیټي پاور به په دې کېږي چې کوم هایپوتیسس تا جوړ کړي دا باید ټیسټ په یو سټیټسټیکل پروسیجرز او یو طریقې کار ټیسټونه پې وغیره پې وشي نو ټیسټیبلیټي ریپلیکیبلیټي څلورم نمبر کریکټرسټکس دی ریپلیکیبلیټي څه ته وایي ریپلیکیشن اف سټډي دا ډیر اقسام د دې لري چې ریپلیکیشن اف سټډي څو قسم اقسام دي یا پارشل ریپلیکیشن دی ایگزیکټ ریپلیکیشن دی خو ریپلیکیشن بیسیکلی موږ دلته سمپل مقصد ځکه ستاسو لیول چې دی بیسک لیول دی نو ریپلیکیشن یا ریپلیکیبلیټي پاور به پکې داسي که موږ چېرته دا سټډي ګورو او بیا موږ ریپیټ وکړو دا که موږ زموږ کوم هایپوتیسس ټیسټ کړي دي وی اټ شوډ بی سپورټډ اګین اینډ اګین دا هایپوتیسس نه دي چې یو ځل زه ټیسټ کوم یو رقم ریزلټ راځي او بل ځل زه ټیسټ کوم بل رقم نو په دې باندې به څوک اعتبار نه کوي دې کې ریپلیکیبلیټي یا پاور نشته دی که موږ مثال په طور باندې دا اګین اینډ اګین زموږ هایپوتیسس ټیسټ کو سیم ریزلټ راشي نو موږ دلته موږ سمپلی ویلی شو چې دا موږ کې کانفیډنس راولي او که موږ داسې ویلی شو چې ریپلیکیبلیټي برینګ اکوریسي ان ریسرچ فایندنګز نو ریپلیکیبلیټي موږ ته اکوریسي راکوي په ریسرچ فایندنګ کې او یو مهمه خبره بل هم دا ده چې ریپلیکیبلیټي کین enhance trust in our research. People will trust in our research. که موږ ریپلیکیبلیټي زموږ په ریسرچ کې یو بار بار هغه ریزلټ ورکوي نو خلک به هم پرې ټرسټ کوي فردر به خلک د خپل د مسلې د حل لپاره استعمالوي نو ریپلیکیبلیټي دا ده چې ته کوم هایپوتیسس ټیسټ کړي هغه سپورټ شي اګین اینډ اګین نه دا چې یو ځل یو ریزلټ ورکړي بیا بل ریزلټ ورکړي بیا بل ریزلټ ورکړي دس از کالډ ریپلیکیبلیټي رایټ پریسیشنز اینډ کانفیډنس دا هم ډېره سمپل طریقه ده پریسیشن څه ته ویل کېږي پریسیشن ویل کېږي کلوزنس هاو کلوز اور فایندنګز آر ټو ریالټي څه ته وایي سمپلی زه دا لږ ایکسپلین کوم د دې نه مخکې چې د نورو ته لاړ شم سمپلی ساده ایکسپلین کوم موږ سره فار ایگزامپل یو د ریالټي بل موږ سره د ټروت په ریسرچ کې او لاست موږ سره یو بل څیز دی هغې ته وایي نالج که موږ سمپل ویو چې ریالټي څه شی دی ایگزامپل به زه تاسو ته داسې درکړم چې ریالټي دې ته ویل کېږي چې فار ایگزامپل زه وایم چې ټرن اوور ولې راځي اداره خلک ولې پرېږدي یا د سوپروایزر د وجې نه یا د لو سیلري د وجې نه یا د ماحول د خرابوالي یا انوایرمنټ صحیح نه دی فرینډلي انوایرمنټ یا یو پروفیشنل انوایرمنټ نه دی نو دا درې ریالټي دي چې خلک اداره پرېږدي ټرن اوور دی د ریالټي خو درې دي اوس موږ زو ریسرچ کوو دې باره کې چې کله دې باره کې موږ ریسرچ کوو نو ریسرچ نه چې کوم فایندنګ راشي دا بیا زموږ ټروت شي الان کې ریالټي درې وجو نه پرېږدي خو موږ چې کوم ریسرچ وکړو 80% خلک موږ ته دا وایي چې موږ د سوپروایزر د وجې پرېږدو نو دا ټروت شو بیا فردر چې خلک دا په خپل ادارو کې استعمالوي او د خپل کار دپاره نو هغه بیا خلک نالج استعمالوي نو موږ اوس غواړو چې دا ریالټي ته څونه نږدې دی دا پریسیشن معنا دا ده چې کلوزنس د فایندنګ ټو ریالټي بیسډ آن سامپل مثال په طور باندې موږ سامپل موږ د پاپولیشن خو ټول نه سټډي کوو لکه فار ایگزامپل موږ په استادانو سټډي کوو یا په بینکینګ کې منیجرانو باندې سټډي کوو بینکینګ امپلایز باندې کوو نو په زرګونو امپلایز دي او موږ هغې نه مثال 200-300 راخلو نو آیا د دې دغه سامپل چې دی دا ریپرزینټ کوي دا پاپولیشن ته په دې باندې یقیني چې کوم کریکټرسټکس په پاپولیشن کې دی په سامپل کې هم راشي نو دس از کالډ پریسیشن پریسیشن موږ ریالټي ته نږدې کوي څه چې حقیقت وي څه چې یونیورس کې هغې ته موږ نږدې کوي سمپلی او کانفیډنس خو دا دی زه دا هم ویلی شم چې کانفیډنس دا دی 95% کانفیډنس خلک اخلي په زموږ په سوشل ساینسز کې هم دا 95% کانفیډنس دی 90% 95 موسټلی اخلي د دې څه مطلب دی که چیرته دا سټډي سل ځلې ریپیټ شي نو 95% به دا ریزلټ ورکوي 5% چانسز شته دی چې را مثال په طور باندې ته رانګ شي ستا چې دغه دا خپل تا سره مني بیا په دا نورو هغو کې چې زموږ په سوشل ساینسز کې خو 95% دی نو په هیومن ساینسز کې او د میډیکل ساینسز کې په دې کې به 99% دی ځکه د خلکو د ژوند مسله ده نو پریسیشن او کانفیډنس دې ته وایي چې ریالټي د څونه نږدې په خپل ریسرچ باندې څونه کانفیډنس تا شته دی چې خپل فایندنګز خلکو ته پریزنټ کړي نو دس از کالډ پریسیشنز اینډ کانفیډنس ان یور ریسرچ څونه چې صحیح کېږي هغونه به پریسیشن او کانفیډنس تا ته راځي چې ستا ریسرچ صحیح میتھډالوجي او کوم چې تھیوریټیکل بیس دی اچھا ابجیکټیویټي ما مخکې مې ویلې په دا کې چې ابجیکټیویټي
موږ چې کوم یو مثال په تور باندې اخلو زمونږ ټول ریسرچ چې دی هغه په ډیټا باندې سچ ډیټا او افیکټس صحیح هغه به موږ خلکو ته ایکسپلین کوو خلکو ته به هغه شریکو ورسره باقي زمونږ ایموشنل ویلیوز او سبجیکټیو ویلیوز چې دي سبجیکټیو نه پکارېږي دي کې چې زمونږ لایک اینډ ډس لایکس ان ایموشنل ویلیوز دلته راشي هر څه چې ډیټا وي هوبهو چې ډیټا څه شی وي او خلک ښه ریسرچ هم دی ته وایي بعضې خلک ډیټا کې ګوتې ووایي خو ډیټا کې به ګوتې وال نه پکار چې فار ایگزامپل چې څه ډیټا وي ډیټا به تاسو د ډیټا چې کوم ریزلټ دی کنکلوژن کوم یو راوته انټرپریټیشن نه اب خلکو سره شریکوي دس از کال objectivity جنرالایزبیلیټي کومنګ د لفظ ته وګورو جنرال عام مثال کومنګ اپلایډ ریسرچ والو په ادارو کې ریسرچ کیږي نو دا خو عام نه دی کنه دا یو سپیسیفیک ادارې لپاره دا ریسرچ شوی او کومنګ به بیسیک اخلو به عام جنرال کیږي نو دا غي جنرالایزبیلیټي زیاته اوس چې موږ سونه خلکو باندې ریسرچ کوو نو هغه د مثال په تور باندې که سامپل کې موږ کسان زیات اخلو نو جنرالایزبیلیټي به د دې زیاته او داسې موږ ویلې شو چې مثال دا زما ریسرچ کوم فایندینګز رااله دا کم ځای کې اپلیکیبل دی سکوپ کم ځای پورې دی کم ځای کې د خلک ګټه اخیستی شي دس از کال جنرالایزبیلیټي اوس مثال په تور باندې وی چې د التقوا پوهنتون استادان نو جنرالایزبیلیټي کم شوه کنه که مثال په تور مثال بینکینګ سیکټر ان افغانستان جنرالایزبیلیټي پراخه شوه که بینکینګ سیکټر ان ایشیا جنرالایزبیلیټي نور هم پراخه شوه نن سبا ریسرچ هم ښه جرنل چې اکسپټ کوي هغې جنرالایزبیلیټي چې څونه زیاته وي نو هغه به څه کوو نو هغه ریسرچ ښه اکسپټ کېږي او زموږ د سوشل ساینسز یاد ساتئ چې دا لیست جنرالایزبل دي لیست جنرالایزبل دی جنرالایزبیلیټي یې دې زیاته نه وي صحیح نو جنرالایزبیلیټي معنا دا ده چې دا ستا ریسرچ کم ځای پورې اپلیکیبل دی خلک ته استفاده کوی شي نو چې څونه وایډر with the wider the range of the applicability the solution سونه چې wider range د دې applicability ستا ریسرچ په ماغونه یوزفولي سونه خلک دینه استفاده کوي شي دونه بستا ریسرچ د یوزفولي او لاست ون یو ټرم استعمالیږي دي ته وي پاسمونی بیسیکلی ته وي چې ریسرچر ته دا پکار دی چې په خپل ریسرچ کې سمپلیسټي راولي in explaining the phenomena کله چې ته یو فینومنا ایکسپلین کې نو ته به سمپلیسټي دی راولي چې ته یو مسله حل کې نو سمپلیسټي به راولي کمپلیکسټي ته به نه ځي چې ته مثال په تور باندې آوټکم ویریبلز واخلي مثال تا دوه آوټکم ویریبل واغسته هغه 30% ایکسپلین کو 10% بل اخلي هغه 15% ایکسپلین کوي نو د دریم ته ضرورت نشته که کم ویریبل ته اډ کې نو کوشش پدا کې چې تیوري ته وګوري او لټریچر ته وګوري چې څونه پرسنټ ویریانس دا ورکولی شي نو په دې کې به کوشش دی چې ته په خپل ماډل کې کمپلیکسټي ته لاړ نشي لیسر نمبر اف ویریبل واخلي لږ ویریبل واخلي تر څو پې خلک پوه شي او تر څو هغه ویریبل به اخلي چې کم یو فینومنا ښه ایکسپلین کوي نو پاسمونی دا ده چې ته به کمپلیکسټي طرف ته نه ځي یو نیډ ټو ګو ټو سمپلسټي سو simply we can say that hallmarks of scientific research these 8 characteristics are really important to be in any scientific research so this is the conclusion that these 8 characteristics need to be in a scientific research when we conduct scientific research. That will be a perfect research. Thank you. Al-Taqwa, the yau da man ratlun ki parlo.